لومړی دا ویډیو وګورئ. راشئ زه به در وښیم چې دا افیکټ څنګه په ډیر اسانه او ساده ګامونو جوړیږي. راځئ پیل یې کړو. لومړی کپکټ اپلیکیشن خلاص کړئ او یو تور یعنې بلیک بیکګراوند وارد کړئ. د بیکګراوند موده 10 یا 12 ثانیې وټاکئ. اوس سټیکرز برخې ته لاړ شئ او د لټون په ځای کې پلین ولیکئ. ستاسو مخې ته به د الوتکو ډیر سټیکرونه ښکاره شي. له هغو څخه هم دا یو سټیکر وټاکئ او اوکې وکړئ. اوس د الوتکې د کلیپ په پیل کې یو کیفریم جوړ کړئ. ټایم لاین لږ مخکې یوسئ او الوتکه ورو ورو پورته خواته کش کړئ. بیا ټکسټ ته لاړ شئ او زه دلته افغانستان لیکم. هر فونټ چې خوښوئ هماغه وټاکئ او اوکې وکړئ. اوس ټایم لاین لږ مخکې یوسئ. کله چې الوتکه لږ پورته حرکت وکړي په ټکسټ باندې یو کیفریم اضافه کړئ. بیا ټایم لاین نور هم مخکې یوسئ. کله چې الوتکه خپل وروستي ځای ته ورسیږي ټکسټ هم پورته خواته کش کړئ او اوکې وکړئ. اوس دا ویډیو ایکسپورټ کړئ. له هغې وروسته هغه ویډیو وارده کړئ چې غواړئ دا افیکټ پرې ولګوئ. په اورلی کلیک وکړئ. بیا ایډ اورلی وټاکئ او هماغه ایکسپورټ شوی ویډیو اضافه کړئ. هغه په سمه توګه تنظیم کړئ. اوس د اورلی ویډیو وټاکئ. چپ لوري ته سکرول وکړئ. بیکګراوند ریموو ته لاړ شئ او کروماکي انتخاب کړئ. سپین بیکګراوند لرې کړئ او اوکې وکړئ. اوس ټایم لاین هغه ځای ته یوسئ چې د افغانستان ټکس حالته درېږي. هماغه ځای کې کلیپ سپلیټ کړئ. د سپلیټ شوي کلیپ په پیل کې یو کیفریم اضافه کړئ. وروسته ماسک ته لاړ شئ او هارزنټل ماسک وټاکئ او 90 درجې تاو یعنې روټیټ کړئ. اوس همدا کلیپ ډوپلیکیټ کړئ او بیا د اورلی په مرسته یې اضافه کړئ. یو ځل بیا هارزنټل ماسک انتخاب کړئ او هغه هم 90 درجې تاو کړئ. نور ستاسو ویډیو بالکل تیاره شوله. که غواړئ چې په کپکټ کې مسلکي ایډیټینګ زده کړئ زموږ چینل سبسکرایب او ویډیو له نورو ملګرو سره شریکه کړئ او کمنټ کې راته ولیکئ چې راتلونکي ویډیو د څه په باره کې درته جوړه کړو.